بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث متفق عليه. زما عزت مند ورونو د روجې د ختمېدو سره یو بهترین عبادت چې د الله پیغمبر هغه په خپل امتیانو باندې فرض کړی دی او د پیغمبر د طرفه فرضیت چې وي دا د الله د طرفه فرض وي، د الله د طرفه واجب وي. نو هغه عبادت چې دی هغې ته ویل کېږي په عربۍ کې زکات الفطر، صدقة الفطر، پښتانه ورته سرسایه وایي، فطرانه ورته وایي. اول دا زده کوي چې زکات الفطر څه ته وایي. فطر ویل کېږي کوجه کېدلو ته او صیام ویل کېږي روژه ته. یعنی دا روژه تیره شي چې روژه ختمه شي او میاشت ولیدلی شي د اختره، نو د کوجې میاشت د شوال میاشت دا داخله شي، نو په دغه ټیم کې دا صدقة الفطر وستل پکار وي. نو د دې وجې نه دې ته صدقة الفطر او زکات الفطر ویل کېږي. یعنی په کوجه کې ویستلی کېږي. کومه کوجه چې کومه د رمضان د میاشتې د روژو نفس د اختر په شپه باندې دا میاشت ولیدلی شي، دغه ټیم نه دا ټیم شروع کېږي. په دې حدیث کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. غوره بهترین ټیم دا دی چې د سحر په وخت کې چې ته لا د اختر مونځ ته وتی نه وي او اختر مونځ ته لا ټیم شته، په دغه ټیم کې ته دا صدقة الفطر، سرسایه، فطرانه، زکات الفطر په دغه ټیم کې وباسي. او د میاشت د لیدو سره چې د اختر میاشتې ولیدله ستا دپاره جایز دی چې ته د شپې هم دا سرسایه او دا فطرانه دا وباسي. دا یې ټیم دی. نو د حدیث نه دا معلومه شوه چې د دې نه مخکې ویستل دا خلاف سنت دی، دا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه نه ده. او کم حدیث کې چې راځي بخاری شریف کې را روایت دی، مسند احمد کې دی چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه به قبل الفطر بیوم او یومین د اختر د ورځې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې به صدقة الفطر ویستو. خو هلته علماو لیکلي هغوی به راجمع کوو بیت المال ته، او بیا به د بیت المال والا چې په هغې باندې څوک په ډیوټۍ باندې مقرر وو هغوی به بیا غریبانانو ته په دغه ټیم باندې ورکو چې کوم هغه د اختر د مونځ نه مخکې دا ټیم دی، د سحر د مونځ نه وروستو یا د سحر د مونځ سره، خو د اختر د مونځ نه مخکې د نور خاته نه مخکې دغه ټیم کې به ویستو. نبی علیه السلام ځکه وفرمایل چې ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، چې خلک د اختر مونځ ته وتي نه وي دغه ټیم کې وباسئ. یو خو ټیم یې دغه شو. دویم عزیزانو دا زکات الفطر دا په چا باندې ورکول لازم دي؟ هر هغه سړی، نارینه، زنانه، ماشومان، بوډاګانه، حتی غلامان چې هغې دونه وس کېږي چې د ورځې د خوراک او د څښاک نه زیات د ده سره یو څه وي دا به صدقة الفطر وباسي. نبی علیہ السلام فرمایل کنه علی العبد والحر غلام او آزادم. دغه بخاری او مسلم روایت دی. والذکر والانثى، نارینه او زنانه، والصغیر والکبیر من المسلمین، ماشومان او بوډاګان، په دې ټولو باندې دا لازم ده. اوس بله خبره دا ده چې په دې سرسایه کې به موږ څه شی ورکو. اکثره خلک دا رابطې کوي چې موږ به 100 روپۍ ورکو. عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام په صدقة الفطر کې ویلي دي چې تاسو یو صاع خوراک ورکئ، صاع من طعام. صاع په دې اوسني زمانه کې تقریبا 3 کیلو احتیاطاً 3 کیلو یا وړه، 3 کیلو وربشې، 3 کیلو کجوري
خو چې د خوراک شي نه وي، حتی عقتر راغلی پکې پنیر قرته چې د خوراک شیزونه وي ته دا ورکه چې کم ته خوراک ویل کېږي. اوړه دي، وریجې دي، نن سبا چاول دي، دغه د خوراک شیزونه دې کې بالکل اختلاف نشته دی. د ټولو علماو په دې اتفاق دی چې ارجح او راجح همدغه دی چې کوم په حدیث کې ذکر شوی. اوس دا ویل چې 100 روپۍ او 100 روپۍ، نو د روپو ذکر دا په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه دی راغلی. حتی د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی چې مونږ به د نبی علیہ السلام په زمانه کې کنا مونږ په نبی علیہ السلام په زمانه کې مونږ هم دقه نخرج صاعا من طعام. د صحابه کرامو عملم د په زمانه کې د نانیرمو دراهممو، خو صحابه کرامو بس کول او کم چې صحیح احادیثو کې راغلي همدغه خوراک دا به په سرسای کې ورکو. نو زمونږ استاد په علاقو کې غریبانان شته، بس هغوی د پاره د خوراک شیز وروړه، وړه وریجې دا شیزونه. د دې فائدہ څه شی ده؟ فائدہ د ټولو نه اول دا دی چې دا د الله د حکم تعمیل دی. ځکه الله رب العالمین فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چې ته په څه باندې حکم کوي هغه ومنئ. او دلته دې حدیث کې دی چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرضیت بیان کړی دی، پیغمبر تابعداري ده، د الله د حکم منل دي. دویمه فائدہ دا د نبی علیہ السلام فرمایي طهرة للصائم وطعمة للمساکین. د دې صدقۃ الفطر د دې سرسایي فائدہ دا چې په دې روزه کې د تانه کومې غلطیاں نشوي، غلطه ژبه د استعمال کړي دا، خطایان د نشوي، دا به د هغې دپاره یوه جبیره، یوه پټۍ او یو کفاره شي، پاکوالی به شي، او په نفس وقت کې د غریبانانو سره هم دا مدد دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ښودلی شوو فرامینو باندې پوه کړي، او رب العالمین دې مونږ ته همغه شانتې توفیق راکړي چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې سره 100% برابر وي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.